مور و پلار سره د ښو کولو بدله الله پاک و انسان ته دغه شانتي ورکوي. مور و پلار یوازې نه ده چې په انسان باندې حق لري، بلکې د الله تعالی د رضا سبب او د دنیا د او د آخرت د جوړولو سبب، د ثواب د ګټلو سبب الله ګرځولی دی. د دې ټولو خبرو سره تیر څه له موږ او تاسو سره یعنې د خپل اولاد سره یې زیار هم کښلی دی. که چېرته زیار نه وای کښلی د غیر حق درلودی هم یو خبره وه، که صرف د ثواب واجولی هم، که صرف دنیا او د آخرت دواړو واجولی هم، که د الله تعالی د رضا واجولی هم، لیکن خزانه ده چې په ډېر څه کې انسان ته پکار ورځي، په خاصه توګه د هغه د ضعیفۍ او د هغه د کمزورۍ په وخت کې ستا امداد او ستا پام و فکر ته ستا خدمت ته ډېر سخت ضرورت لري او ډېر راضي کېږم. مور پلار دې ته انسان نه مجبوره کوي چې په خوله شي درنه وغواړي بچی ماله دا راوړه دا، لکه په ماشومتوب کې چې دې زموږ ستاسو دې ته نه کتل، بلکې هر هغه څه یې موږ له راوړل چې موږ بې خوشحاله سو. موږ نه هم دغسې پکار صرف په نظر د رحمت ورته کتل د یو حج او د یو عمرې ثواب. صحابو د نبي کریم علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې قربان که چېرته سړی ډېر ډېر ورته وګوري د کونینو سردار امام الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل چې که چېرته سړی ډېر والم ورته وګوري په هر پلا جلا جلا ثواب، ولو که په یو ورځ او په یوه شپه کې ته 100 پیرې ورته وګوري په نظر د رحمت، په نظر د کرم او د مهربانۍ، په دې باندې دا پام فکر توکي ته ودرېږه. په دې مخکې خو به څه نه معلومېږي چې ضرورت مرتبه نه لري، صرف د هغو مخ ته هم کتل عبادت دی. مخ ته کتل که د کوم سړي نه مور پلار راضي و سړی دې پوه سي په روا کې چې د ما نه الله هم راضي دی. د انسان د ښه سړیتوب علما فرمایي تر ټولو لویه نښانه دغه ده. بهرحال هغه خبرې ډېرېږي، لنډه خبره دا درته کوم. تقي عثماني صاحب د احمد برکات مولا علي ژوندی عالم دی، د کسره ږیرې ده، تاسو هم کله چېرته لیدلی. د حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت الله تعالی علیه زوی دی. د ده مبارک کله کله په کال کې 7 8 او 10 ځله د مکې معظمې او د مدینې منورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د روضې زیارت نصیب کېږي. سبب یې چې شي سبب یې د خپله بیان کړی دی. دی مبارک فرمایي په 1940 کې مې د پلار او د خپلې مور سره د حج نصیب وشو. فرضي حج مې ادا کړی. الله تعالی دې په خپل عالي دربار کې قبول او منظور وګرځي. د دې څه یو کال مخکې په 1963 کې مې د ورور سره د عمرې نصیب شوی، دغه سره مې عمره وکړه. د دغه عمرې او د دغه حج وروسته سړی چې ولاړ سي حج ته، د موږ څونه ارمان لرو موږ تاسو الله دې د ټولو نصیب وکړي چې ولاړ سي د هغه ارمان او دا شوقې نور زیات سي. وی بیا 10 کاله تیر شول په انتظار کې چې خدای یو ترتیب برابر کړي، خو بس کار بیا نشو برابر. 10 کاله د 10 کلو ما بعد یو پیشکش وشو چې چا د حج بدل د بل چا پر ځای باندې لېږلو. وایي دومره خوشحاله شوم لکه په مړي چې د ژوند غږ وکړي. وایي دا د 10 کاله ما بعد اریانو په دې ته چې په دې وخت کې زما د پلار د خدمت ضرورت مو، نو ما حتی چې ګرد کارونه ورته کم کړي و، اکثر وخت مې د ده سره د ده په خدمت کې تېرېدی، د دې انده پورې چې ما خپل هغه دفتر چې زه کښېنستم، یعنې هغه په بازار کې و یا په مدرسه کې و یا لرې و، هغه مې کور ته را انتقال کړی و. نو کور ته د ده د کمرې سره ژوندېدو ته به ما خپل کار کوی چې بس دی کله په ما غږ وکړي زه به هلته حاضر ولم.
چې وطن باران وطن به چې پښتنه پر کوله چې څه ته به ضرورت نه څنګه یې صحت دې څنګه دی وحاده ودا وای نو اړیان څومره چې دلته دی پلار مریض دی او دلته لس کاله ما بعد د شوق سره د ثواب او دارنګ د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د الله د کور د بیت الله د زیارت موقع درته ملاوي شو مسکیت په ډیر سخت ردود کې ولویدم چې زه کلم پلار خدمت کوي زه کلم د مور پلار خدمت کوي یو طرف ته ثواب هم او در شوق هم او دویم طرف ته ضرورت هم حاجت هم د الله تعالی د رضا ښکارم زموږ نن اکثر خلک په شوق پسې ځغلي دا ته نه ګوري چې ضرورت چیشته وای دا عمر تیری دی په دې تشویش کې مغسرې تیمول چې ته ود زبیا پر تابانه راخ کوم ته ود زبیا پر تابانه راخ کوم په دې کې تقریبا او تا او میاشته تقریبا زیات تیم تیر شو و اخر ته میاسړي ته جواب ورکړي چې ازنه پلار مې پښتنه راځو کړ چې بچي استاد حج بندوبست څنګه شو په دې وخت کې مې د پلار سره هم مشوره کړې د پلار ټول چې بچي دا استاد لس کاله ما بعد موقع درته ملاو شو دا مو کار وخت لري نه ملاوي شو څولار زما د خاطر ته اجازه خود دې اجازه باوجود سړي تاریانم چې مولود ته د پلار د خدمت ضرورت یې ولته حاجت دي اخر ته بس دا فیصله وکړه چې دا حج دي دغه دی په کور کې عمره دی په کور کې نه بس ما سړي ته روټ پټ جواب ورکړ و چې جواب ورکړي چې بیا پلار پښتنه راڅو چې بچي د حج صفات څنګه شول ما ورته ویل چې بابا زما حج ما ته خدای په کور کې راکړی یعنی ستا خدمت وای دا مفتي صاحب زما والد صاحب محترم نه جوړو او لاس الله ته پورته کې او دعا ورته وکړه وای چې کله الله په مخ را تیر کړي نبی کریم علیه السلام وی چې څوک د تانه خوشاله سي او لاس در پسې پورته کې چې پر دې سړی وي نو دغه ځای د ځان لپاره دغه دعا غنیمت وګڼه غنیمت سره زر نو بیا چې پلار وي مور وي نو یم دغه ولو چې دلته لاس پورته کوي چې لاس په مخ را وګرځوي او ماتې ول بچي دومره واره به دې نصیب وسي ولاړ به سي چې په تا باندې به خلک غیبته کوي رشک به در باندې کوي یعنی د اوس خلکو پر چا باندې په تا باندې به خلک سوځي چې دا څونه دي ارمان بکی چې ای کاش زموږ هم دومره واره نصیب سوی وای اماغه دینون مفتی صاحب رحمت الله تعالی علیه الله دې قبر د نور ورډک کی هغه وفات شو هغه در تور خور لاندې دي لیکن دغه بچی چې هغه د حج او خپل شوق دی مبارک فرمایي ودل ته ما تبارک دو شان ودرېدل یو طرف ته حاجت او بل طرف ته شوق چې شوق قربان کی دی الله تعالی د رضا لپاره چې د څه ضرورت وغه ته د مور پلان خدمت هغه نه کینون په کال کې او عمر تاسو په دې کال کې یو پلان په عمر کې د سوي نصیب کیږي نن یک وخت به په عمر کې نصیب وسی د مفتی صاحب رحمت الله تعالی علیه د حضرت مولانا تقی عثماني صاحب د برکاتونه علی کله کله په کال کې لاس پیری نصیب دوه کاله مخکې تیور عالم راغلی او مشتاق علاقه نو هغه چې ماته ویل او زما ماته کیسې وکړلې چې د مفتی صاحب سره دارکم په بیت الله کې او دارنګ تقی عثماني صاحب سره په د خدای په د مسجد نبوي کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد کې یو جماعت وکړي پلانې ځکه مې داسې وکړه ماته کیسې وکړي زه ډیر حیران نو زما ګران عزتمند الله رب العزت د مور پلار سره د انسان بدله د قشنت ورکړي ورسې د تقی عثماني صاحب معلومات وکړي نو دنیا خو سکه داغه نور مقام خو سکه سیر په کال کې شپاش پنځه او لسوار هغه د الله تعالی کور د دیدار او عبادت او د الله د رسول د زیارت نصیب وشي لدی هو چې اخر وینا میلاده نور پلار ولوی هستی دی ورستی دی وفات انسان ته درک ولګیږي ار نعمت داسي چې د نعمت د اصول څخه مخکې انسان ورته ترجی هاي کاش کې کور ولای هاي کاش کې داسې وای هاي کاش کې زه جوړ وای چې جوړ سي بارل منځ نه کی او چې کله بیا نعمت انسان واخدل سي بیا اسره ته قدر معلوم شي او نو مخکې لدینه چې مړو تاسو سره جلاسو مړو تاسو بیا په خاصه توګه اقربا بیا په خاصه توګه مور پلار
دا یو د بل ډیر قدر سره وکي، نه بیا دا وخت راځي، نه بیا دغه انسانان بیا دې نړۍ ته راځي، نه بیا ضرورت د دې راځي چې ته د مور خدمت وکړې او مور ته دعا وکړې او پلان دا کیسې دا دیوار دی که دروغ کړې که رښتیا دوباره دې راتله نشته په دنیا. نون دیوار دی که دروغ کړې که رښتیا نون د دیوار دی چې موږ شو. بس تاسو هم دعا وکړئ، زه هم دعا کوم چې ای پاک ربه ته موږ ټولو ته د ښو توفیق را نصیب کړي. آمین.